صحیح شو جی. نن موږ یو لوګو جوړو، خو هغه لوګو به موږ داسې جوړو که نه چې په هغه لوګو جوړول به زده کړو، او بیا به د دغې لوګو چې کوم ده که نه په هغې کې به موږ د برش طریقې زده کړو چې بیا کله موږ مطلب دا په کار راځي نو جوړول به پکې نه راځي، خو بس ډایرکټ یې کلیک کوو مطلب دا موږ له به هغه شی تیار جوړېږي. صحیح شوه. د هغې دپاره ټپس اینډ ټریک دا دي، بلکل ایزي دی ښه، دونه ګران کار نه دی. را به شئ دلته کې به څه وکئ، مشهوره لوګو هم د غنمو دا چې هغه اوږې غوندې کې دی. صحیح ده. دلته به ځانه یو سرکل به جوړ کړئ، کنټرول به ونیسئ. صحیح شوه. د کنټرول د نه پس به بیا څه وکئ، دې نه به کاپي واخلئ او رایټ په کلیک کړئ، نو د دې دا مز نه دی، دا د پاڼې په شکل شوې. صحیح شو. دې کې به څه وکړو مونږ، ټول به دې سلیکټ کړو. د سلیکشن چې کوو نو په پیک ټول باندې، ځکه پیک ټول د سلیکشن لپاره استعمالیږي. د هغې نه به چې کله سلیکشن کې دا شیزونه کولاویږي. صحیح شو. دې ته ویلی کېږي شیپینګ ټول. په دې ارینج کې لاندې لیکلی شیپینګ ټول، دا ټول شو، دا شیپینګ شو. صحیح شو. یو ته ویلی کېږي ویلډو، یو د ټریم، یو د انټرسیکټ، یو سمپلیفای، یو فرنٹ ماینس بیک، یو د بیک ماینس فرنٹ. نو په دې کې به نن مونږ چې کوم کوو که نه هغې ته ویلی کېږي انټرسیکټ، او انټرسیکټ ویلی کېږي زموږ سره منځ ته، مونږ له منځ پکار دی. نو دې کې بس ګوره کېده، دا ویلډ شو، ټریم شو، انټرسیکټ ومې ومو، دا څه شو، منځ. د دې خبره ختم. اوس دا چې هغه دي خو مونږ له صرف سره کړو، منځ یې راکړو، دا به ډیلیټ کړو، د دې کار ختم. دې نه پس به مونږ څه وکړو، دې کې بس مونږ ګوډه خوسکې ګریډینټ واچو. داسې ګریډینټ اچو طریقه دا ده چې لاول نمبر فرسټ اف آل بار دې کلیک کړی او ګریډینټ دې راغسې نو څه ته اچوې، دا شی به کلیک کړې داسې ښه، او که نه چې کلیک شي نو بیا مطلب دا دی بیسټ. دا راغلو. دې نه پس ګریډینټ پکې واچولی شو. د هغې نه پس په پکې بیا څه، دا زه چې کوم کار کوم که نه دا ښکلا ده، مطلب ستاسو خپل کار دی، کوئ یې نه کوئ یې، خو دا خو زه لګیم هسې. دا مې کاپي واخیستله دې نه، دې له به سپین کلر ورکړې، نو سپین خو داسې لا نه ښکاري. لاول به دا په دې باندې کېږدو او داسې به یې وړوکی کوو، نو دا وړوکی کېږي، خو مطلب شفټ سره ونیسه، شفټ سره څه کېږي، په منځ وړوکی کېږي. کنټرول ونیسه، هېڅ پته هم نه لګي. صحیح شو. نو په دې کې یو آپشن دی که هغه به کې کار وکړي که نه، دې چې کله تاسو کلیک کوئ که نه یو پیر، نو دې د غټېدو دپاره شي، بیا یې غټېږي داسې که نه. یو چې دوباره کلیک کوي بیا که نه دا روټیشن شي، بیا یې دا روټیشن شو بیا. نو په دې کې دا پوزیشن نه دی، دې ته روټیشن پوزیشن وایي. که دا پوزیشن ته راواخلي په دې ځای کې کېدی که نه، نو دا به بیا تاویږي، خو په دغې سینټر په دغه ځای کې به تاویږي. صحیح شو. دې د پوزیشن وایي. زه دا پوزیشن نه اخلم، په دې ځای باندې एकदम داسې خپل مطلب یو قسم له خپل سوچ کوم ښه، کار کوي یا نه کوي نو مطلب لازمي نه ده. اوس مې کنټرول ونیو، کار نه کوي، شفټ مې ونیو، نه کوي. صحیح ده. په نورو سافټویر کې کوي ښه، دا به وړوکی کوي، بس شفټ په ذریعې سره وړوکی کوي. راشئ په دې ځای باندې واپس کېږدئ او دې له څه ورکوئ، سپین کلر ورکوئ، او دا شاته چې ما کوم ګریډینټ ورکړو دا تور کوي، لوک پرې ښه راوځي بیا. صحیح شو. او دې نه پس څه وکړو، دا ټول به سلیکټ کړو، ګروپ پې کړو، ځکه دا جدا جدا دي که نه. د ګروپینګ نه پس به بیا څه وکړو، هغه پوینټ راواخلئ، په دې منځ باندې کېږدئ او دا بیا تاو کړئ داسې نه، او چې مطلب ځان له ګورئ ښه، چې مطلب څنګه تاسو ګورئ چې کوم بیسټ دی جو هغه طریقه باندې رایټ کلیک کوئ، جو مطلب کاپي به راشي، ټول به سلیکټ کوئ، ګروپ ووهئ، مطلب چې دا دواړه مطلب برابري. په دې ځای کې اوس تاسو 45 روټیشن ورکړئ، 45 نیغ شو. خو دا پته نه لګي چې نیغ دی او که نه دی. نو دې دپاره څه دی، دا رولر دی. د دې رولر نه به داسې کلیک ونیسئ، یو به راکوز کېدم په ان پیج کې کړو، او لږ به یې زوم کوئ، او ځان له به یې مطلب دا دی دقه شانتې د یو په دې باندې په سر کېدی، نو پته یې لګي که نه چې دا اوس کوږ نه دی. نو دې ځای کې چې اوس دا کلیک کوئ نو دا روټیشن دی که نه. نو که تاسو اوس مثال په طور باندې 45 دی، زه د 45 په ځای باندې څه کوم، زه 43 کوم، نو برابر نه شو لږ. اوس 42 یې که 42. صحیح شو. نو دا 43 کافي حده پورې مطلب داسې دی چې لږ ډېر ایکول دی. اوس یې لږ کېدی، لږ ډېر ایکول دی، خیال دی چې نور ایکول کوو نو کلیک کوئ او دغه روټیشن دی نه. بالکل صحیح شو. وشو جی.
دا خو مې تاسو ته ټولز وښول که نه، په دې ټولز په ذریعې سره بیا دا کېږي. ښه دې نه بس په څه وکړو، د دې نه به اوس موږ د بلینډ ټول په حساب باندې، اوس بلینډ ټول څه ته وایي؟ بلینډ ټول تاسو ته درځي چې بلینډ ټول څه ته وایي. نه دي کړي ده، صحیح شو. نو یو ټولز کړي هغه هېرېږي بیا. ښه اوس ورته ګورئ چې په رعایت شي. د دې نه به ځانه یو کاپي دی خو کېږي که نه. دې لپاره کاپي اخیستو طریقه خو سمپل ده، کنټرول سی کنټرول وي، یا مطلب دې ځای کې نه ونیسه او کم ځای کې اږدي په خزې باندې چې رایټ کلیک کړي، هلته به پلس نشان نه شي، مطلب چې دا اوس کاپي شوه. اوس به موږ څه وکړو، دې نه به موږ بله کاپي اخلو سیده. نو ګوره کنټرول به ونیسئ، دی به بلکل سیده راکوشي، ښه پوره لرې وکړئ، راکوشو. رایټ په کلیک کې کاپي واخیستی شوه او دا به په شپ په ذریعې سره وړو کېږي. شپ په ذریعې سره چې دا بیا مطلب داسې وړو کېږي که نه، نو هغه الاینمنټ چې دی هغه بیا ګډوډ کېږي. او چې شپ سره وکړې نو بیا لږ بیسټ وي. ښه وړو کې شو. د دې ځای نه تر د دې ځای پورې مونږ وایو چې دا دې ډک شي، نو هغه څه ټول دی. صحیح شو. نو دې ته راشي بلینډ ټول. نو که دا اوس مونږ داسې راوکاږو، دقه شانتې را روان یو ګورو، ته اوس کاپیانې راغلې، دې ته ویل کېږي بلینډ ټول. بیا په دې کې سټیپونه دي، دا دي نه، دا کمیږي او سیوا کېږي. نو دا به دا څه کوي؟ کم به یې کوي داسې، چې څومره مطلب تاسو ته په خپله کې بیا پته لګي. بس تقریبا دې صحیح دی، صحیح دی که نه. دې نه بس په څه وکئ، په دې کې به بیا یو آپشن وکئ. د دې ځای نه به یو پره پکاري، مونږ له به ان ګروپ آل به ووهو که نه، دې نه به مونږ له یوه پره پکاري د ښکلا دپاره. دې نه به کاپي واخلو او دې سر کې به یې مونږ څه وکړو، پیټ پې کړو. خو څنګه ډول به دا ګروپ کول مو غواړي، ښه ځکه چې دا جدا جدا دي که نه، دا سپینه جدا ده او دغه جدا ده. نو اوس په دا څه کړو، داسې به یې روټیټ کړو. د روټیشن نه پس به بیا مونږ دا هلته کې برابر کړو دغه شانتې، چې دا مطلب روټیشن یې برابر وي، نو هلو که نه مونږ ته پته ولګي. لږ پکې فرق دی، خیال دی. اوس لږې کیبورډ نه کیبورډ نه د دنګې، ښه چې مونږ یې دغه کوو که نه، بیا اکثر دنګې دا په ماوس باندې به یې کوو. دې کې اوس لږ روټیشن پکار دی، دا 41 دی که نه. کنټرول ونیسئ که نه، کنټرول دی بیا مطلب سیټ روان، بس تقریبا صحیح دی. ښه خو دا اشاري نه دي، دا دې کټ کوي که نه، انټر یې کوي، مطلب دا دی اوس سلک ډېر برابر دی که نه. صحیح شو. تقریبا لږ ډېر ښه دی. اوس پې سیده بره کوي، ښه او د بره کېدو نه پس په لکه مطلب صحیح دی که نه، دونه غټ صحیح دی، څنګه دی؟ صحیح دی، غټ صحیح دی که وړوکی کموي؟ دا دې صحیح نه دی، لږ ښکلی داسې ښکاري که نه، وشو که نه. اوس دې نه بس په زمونږ سره یو کاري، هغې ته ویلی کېږي ګروپ شو که نه. او دې نه بس په بیا دې ته مونږ څه وکړو، ورټیکل او هوریزنټلي خبره ده، یا فلیپینګ. خو په دې کې غواړی فلیپینګ نه کېږي داسې، ښه مونږ چې کوم غواړو اوس پکې هم پته لګي، لږ فرق شته که نه، روټیشن کې لږ کم دغه شته، خو یې بس لازمي نه ده. اوس غوږ کېدی په دې کې چې اوس فلیپینګ کوو که نه، نو لال نمبر به مونږ روټیشن ته ګوره، ښه کنټرول سره بیا بلکل لږه مطلب دا دی چې هغه صحیح طریقه باندې روټیشن کېږي، کوم چې زموږ سره صحیح هوریزنټلي، ها بلکل یې 270 یعنی د هغې نه پس به بیا څه وکئ، دا به په دې ځای باندې کېږي. د دې خبره ختمه شوه. دا نه دی، دا به اوس مونږ ارټسټیک میډیا برش نو، ارټسټیک میډیا کې زمونږ سره دا برش دی او دا سپریر دی. اوس په مونږ ځان دا په دې د دې نه به مونږ برش جوړو. لکه اوس دا برش زموږ سره دا یو چې دی که نه، دا ټول برشونه دي، دا جوړ شوي دي. لکه اوس ته دا راواغستو که نه، لکه شی مې بل طرف ته هو دغه شو. اوس ګورو دا ښه دا برش دی، نو دا مونږ داسې کوو که نه، او بیا دې ځای نه څه کېږي، غټېږي وړوکی کېږي داسې، یعنې دقه شانتې به اوس مونږ دا ځان له برش کړو. لکه اوس دې ته اوس وګوره دا راغی که نه، او ته لاړې برش ترې راواغستو، دا نه دا کوم چې کلیک دی، په دې د برش کلیک کړو که نه، جو دا برش دې نه تاو شو که نه، دقه شانتې به بیا زمونږ سره دا وي. صحیح ده. نو د هغې طریقه څه ده، لاول نمبر به مونږ لاړ شو، صحیح شو چې
لاړ به شو اوس ارټسټیک افیکټ ارټسټیک میډیا ته لاړم په دې ځای کې بس صرف په دې ارټسټیک میډیا کې ټول اهم کار دقه دی چې دا برش په کلیک کې دی چې لیکل دی سیو دا سیو چې راخلي به یو برش ته یو سپریر دی نو برش په ځان نه کې برش یو سپری نو سپری خو جدا شی دی کنه او برش چې زموږ برش په کار دی نو ګوره دې به مطلب دا اوکې به کې دې ځای کې بسو کې دلته بولولې کې سو دې ته خلاصو لیف کنه لیف لوګو ها دا لیف لوګو رااله دا برش اوس په دې کې محفوظ شو جوړول ته کوم تاسو ته درغله او برش مې ته مو دا ټیپس اینډ ټریک دي صحیح ده ځکه کولرا کې دغه کار لازمي دی و چې دلته کې تر شي کنه او مثال په تور باندې ځان لا کنټرول دی نیولې دا دی جوړ کو نو په دې کې دي ته ګوره دای نه دا چې اوس ته کله مثال په تور دا یو کلیک کی کنه نو دې نه څه جوړ شو د دې نه یو لاین جوړ شو او دلته کې شیپ ټول لا اخلا او دا لاین مطلب څه کا د ځان له مطلب برابر کا و دې تاسو ګوره په دې لاست کې به سم سره غبرش سیوي لیف په نوم باندې دا دی کلیک کا نو دا دې سره راغی سي نه نو دا چې دې سره راغی کنه نو آیا دا ولې دې سره نو پکار مان خو دې نو پکار ولګي دې چې نه وړو کې کا چې پته ولګي نو غلط دی ښا دا الټا کړل نه دا دا به کې هم دي سي اور دیږي دا څه برش خو تاسو جوړ کو کنه برش ته لاړ شي برش راغسته شي هم نه دی نه د سی راکاګه دا طریقه غلطه دی نه اوس پدې کې دا کومه خبره چې غلطه ده کنه دا اوس یو قسم له ایرر دی دا ایرر وسو باسو نو د دې ایرر د وستو طریقه څه ده هغه ته لګزانو وکړه کیده صحیح شو نو دا ایرر وستو طریقه سره دا په لاول کې زموږ دغه غلطي شو چې موږ مثال په تور باندې دا څه کوي خدا وختي مقصد دار زموږ له غلطي شو دا کې خل کړی کنه دا اوس موږ یو انډو دی یو ریډو دی صحیح نو کنټرول او شیفټ هونه دی مخې ته لاړ شو سه نه هغه مخې ته لاړو یو خبره خراب شو ها اوس په دا لوګو چې ده کنه دغه جسم کم کار کړی دی موږ بګیدل ته کې پدې منس کې بلینډینګ آپشن کړی دی اق بلینډینګ آپشن چې ده کنه هغه موږ کله مثال په تور باندې بریک اپارټ کو بدل دی کار کوي اوس ګوره دا منس ده نه دا بلینډینګ آپشن نه چې دا کله موږ بریک اپارټ کو ټوټي کو نو دی بیا موږ ته پدې لوګو پدې جوړولو کې نقصان چې کم راتلو بیا نه راځي بیا بالکل زبردست دی بلینډینګ آپشن نه بریک اپارټ شو بیا دا غینه بچ دی دا ګروپ ته نو که تاسو ان ګروپ کوئی ان ګروپ آل وه ان ګروپ کې نوم سي دا بیا ټول په جمع نه دي دا څو کې ګروپ یې کوي دا غینه پس بیا دا برش چې دی کنه دا بیا سیو کوي نو د سیو په دوران کې دا کم چې مطلب خراب واغه مطلب دا لري چې کم چې غلطي شي او پاغي لپاسه به سیو کو چې دوباره مطلب دا ډیګري کینو دا برش سیو شو سو و چې تاسو مطلب دا سمره ارکونه جوړوي ځان کنټرول بني چې بالکل سرکل بالکل برابرۍ دي چې نو مطلب دا چې دا دلته کې لازمي نه ده دلته کې د شي هم کولای چې تاسو رائټ کلیک کوي کنورټ ټو کرف وایي کنه او په کنورټ ټو کرف کې بیا زموږ سره دا لاین نه ده دا خو نه کوي صحیح ده دې کې هم کیږي خو نه شو چې نه کیږي کنټرول زد وو دا ارک ته بدل کو بیا په شیپ ټول لاخلو او دې سی به وړو کې کو تاسو ځان بیا وګورئ چې یاره تاسو څنګه ارک پکار دی دا شو د ارک و دې ارک ته مو چې دې لکه ګولای باندې دا پانی راشي دا غي طریقه دار چې بیا هغه برش ته ځلاندې او کلیک کوا په خپل ډایرکټ لګي او په دې کې به دا کوالټي په خپل برابرۍ کې څونه تاسو کول غواړئ لکه مطلب تاسو ګولای کنه دینه بس بیا سو گئی د دینه با کنټرول ونی سي سیده به دي سي راوکا کوي در راکاګلو نه پس سو کوي په دې بر رائټ کلیک کوي دینه بس جوړ شي کاپی او په دې کې بیا موږ سره یو اپشن یې هغه ته ویل کېږي زموږ سره فلیپینګ نو دا فلیپینګ په دې کې एकदम کار نه کوي لکه هغه فلیپ هوريزونټل ورټ کیږي نه نشته په دې ارینج کې وګورئ په ارینج کې په دې کې چرته وګورئ د آرډر کې په دې الاین ډیسټریبیوټ کې په دې کې فلیپینګ نشته څه نشته په دې ډیسټریبیوشن کې وګورئ په دې ځای کې وګورئ نشته صحیح شو
هغه دلته کې راوځي. د هغې د راوستو دپاره طریقه دا ده که نه چې دا ټول به په جمع باندې مونږ څه کړو ان ګروپ پې کړو. دا کنورټ ټو کرف کوي بعضې ټایم کې کنورټ ټو کرف کې نو بیا مطلب هغه شی راوځي. ګوره دغه کنورټ ټو کرف راغی. صحیح شو. اوس په دې کې زموږ سره یو ورټیکلی دی یو هوریزنټلی دی. نو دا اوس مونږ داسې داسې کوي نو دې ته زموږ سره ورټیکلی نه وایي دې ته زموږ سره هوریزنټلی وایي. نو دا زموږ سره هوریزنټلی دی. برابر نه شو. اوس دا شی چې نه راتلو نو دا مونږ څه وکړو کنورټ ټو کرف یې وکړو. نو کنورټ ټو کرف په وجه باندې مونږ سره څه شو دی راغی لوګو جوړه شوه. د دې به کې اوس دا مونږ سره پرما دا ډیلیټ کړي. و چې تاسو څنګه هم مطلب لوګو جوړوئ نو په دقه طریقه باندې مطلب دا چې کوم لکه دا ریکټینګل دی دې ته یې اچوئ چې کلیک کړئ دغې ته به اچولی شي. بیا دې ځای کې نه مطلب دا ځان به کې وړوکي کول او غټول هم کولی شي. صحیح شو. پریمونه چې رغېږي ښکلي ښکلي په دې طریقو رغېږي. صحیح نه. په دې کې بیا خلک ځانه مطلب دا نور مزید دغه کوي کلر ملر به کې اچوي. دې کې اوس ما کنورټ ټو کرف نه دی والی په دې کې مې والی یاد دي شي. او چې ته رایټ کلیک کړې که نه دې کې یو لاین یا لاین چې اوس تری دی. خو دا ګورئ دا لوګو شوه. ما چې به کومه طریقه وکړه دا مقمي ده. دا چې د کله هم پکاري که نه صرف کلیک وهه او جوړېږي به. نور خلک چې کوي که نه هغوی څنګه کوي هغوی په دې طریقه باندې کوي که نه چې لول به دا څه وکړي کنټرول زیډ په ووایي. مونږ پښتانه یو که نه وروسته ځین کار شروع کړي. اما چې کوم ډیلیټ کړو که نه اوس په دا بیا نشو جوړولی. دا به راواخلئ او ما چې په دې کې کم دغه کړی دی دا روټیشن او دا که نه دا به واپس مونږ دلته کې څه کړو 270 به کړو. نو دا مطلب 270 او کنټرول زیډ په ووهو 270 90 صحیح ده. دا انګل شو. په دې کې که خیال وکړي دا منځري نه دي دا اوس ما دغه بلینډ ټول نه ویستل دي خیال دی. نو دا به ډیلیټ کوو مونږه ډیلیټ شو او دې نه به صرف بلینډ ټول واخلو. ګوره دا بلینډ ټول هغه طریقه ده که نه. او دلته به سټیپونه څه کوو کم به کوو ورله. دا چې کم شي که نه نو په دې کې اوس ګوره مونږ وایو چې یاره په دې کې اوس دغه طریقه وشي دا کومه طریقه چې مونږ غواړو او ما خالص کم کړو. صحیح شو. نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره لوپ. صحیح ده. نو دا لوپ دی زموږ سره او دا به ډیلیټ کړو یا ډیلیټ کوو نه لږ سیټ ته به کېږو بیا به سره ګورو. اوس دویم چې د دې نه دې هم مطلب داسې ګولۍ رغی شي ویداوټ د دې برش نه. نو د هغې طریقه دا ده چې په دې ځای کې روټیشن دی. بلینډ ډایرکشن ورته وایي دې ته روټیشن وایي. صحیح ده. موږ ورته روټیشن وایو. روټیشن وایي که نه تاویږي نه. خو په دې ځای کې پکې بیا یو آپشن دی لوپ بلینډ. لوپ بلینډ مطلب دا چې دا خېټه راوباسي راووتو که نه. خو په دې کې اوس مطلب راوځي. اوس چې دا ته اوس هغې په شان برابر دی نو دا یو به کلیک کې او بیا به یې څه کوې داسې به یې روټیټ کوې نو دا لاندې به روټیټ کېږي. بیا یو خبره بیا دلته به راځي دا به کلیک کې او بیا به څه کوې روټیټ کې. بله خبره صحیح شو. دې نه پس بیا هغه دغه چې راخلې که نه نو دا به دلته نه برابرېږي. دا به ته څه کوې بیا دا به بیا ته روټیټ کوې داسې. نو هسې کومه طریقه ښه ده برش والا خو چې ده مزي دي. صحیح نه ده. اوس مقمیم شوه چې کله د مثال په طور باندې پکارو را اخله. په دې کې ځان مطلب دا ګریډینټ یوز کې نو ګریډینټ طریقه مې ته هم ښوولله. صحیح شو. اوس بلینډ طریقه ما ته په هغه نور کارډونو کې ښووله نو بلینډ ساري د ګریډینټ نو ګریډینټ هم سره تیار دي دلته پرتې دي که نه. دا ګریډینټ نه واخله او لږ ډیزاین سره دې خوا کېږي چې مطلب راښکاره شي درته. کم ګریډینټ دې لور کې آی ډراپر راخله په هغه ګریډینټ باندې کلیک کوه او زه او دې ځای نه باکټ راخله او په دې باندې کلیک کوه نو یو یو راځي که نه راځي. یعنې په دې کې بیا ته لږ چینجینګ کوې که نه اوس مطلب داسې یو یو راځي نه. اوس وایي چې دا یو یو نه هغه به څنګه کېږي په هغې باندې بیا جدا د خیره ایکسپلینیشن و. صحیح ده. خو ګریډینټ داسې ورکولی کېږي که نه. صحیح ده. دا طریقه ده. و دا مطلب دوی ولې داسې کېږي نو یو لول خو دا کنورټ ټو کرف نه دی. مونږ کنورټ ټو کرف کړی دا بل دی. دا یو کړی و که نه او دې ته اوس وګوره دا نه کېږي. دا اصل کې برش دی او په دې برش باندې کله ته کلر اچوې که نه نو دې ځای کې ته اوس ګوره کله داسې چولی کېږي که نه ډایرکټ. چې ګریډینټ اچوې که نه نو دې طریقه څه ده داسې د ده به دماغ کار نه کوي. دې ځای کې نه هغه تیار ګریډینټ تاسو ته ما ویلو دا یعنې دا تیار دي دا به کې مطلب کار کوي. صحیح ده.
نو په دې ټیم کې بیا مطلب دا دی چې کار کوي اوس دا مونږ چې دې کوو کنه دا هم کار کوي خو په دې کې لګوټي سړی په مخې ته ځي دا ټول به بریک اپارټ کې چې بریک اپارټ کې کنه نو دا کرخه نه ده دا به تیم بیا راوځي او د هغې نه پس په بیا یو کار وکړي دا اوس بریک اپارټ شو اوس ان ګروپ ته نان ګروپ ته به ګاډ واجد شي نه اوس د لړ شه ډایرکټ کلیک کا دا اوس ټول دی هغې ته مچې دې ته مچې نه نو دا اصل کې بریک اپارټ کول غواړي چې د ذهن د برش نه اوځي چې دا برش نه دی اوس دا جدا یو اوبجیکټ دی زموږ سره نو بیا به کار کوي او بل د ګریډینګ کار چې دی کنه لکه اوس موږ خو دا یو پیس اچو کنه نو ګوره دا زموږ سره کمباین نه دي ټول یو شان نه دي دا خو ټول جدا جدا دي او دې کې خو نه چولې کېږي ولې چې دا بریک اپارټ کول غواړي بریک اپارټ شو دا لاین تاسو ته مو وی کنه هغه لاین وبکی کنه ادم ختم شو او سلیکشن به وکړو او دینه به رائټ کلیک کړو مطلب آوټ لاین به ختم شي با کټ لاړ شه 1 2 3 4 5 6 7 تو نه لس یو لس دو لس تیارلس ورځه بس آوټ لاین په رائټ کلیک کی رائټ کلیک باندې آوټ لاین ختمه کوم ځای باندې وګورئ مطلب چې کوم شي نه آوټ لاین ختمه الګا خبر کنټرول زد می وګسم ټول واپس شو یار نو مې چل راځي په مطلب تاسو به سکی صحیح شو جی نو دا زمون سے کم کار ہوگا نا په هر یو اسانه کې مطلب دا چې سره سره ګرانی مخې ته راځي ها اوس دا کوم ګرانی چې ده کنه دا اوس په دې بل کې نشته دا بل چې کومه جوړ کړه کنه هغه کې نشته اوس لکه زه اوپن کوم درته هغه درته سیب خیم مونږ چې دا بل کوم لوګو راکړی دا و صحیح ده اسه نوم دی کورل تمنیل نه دا دی دا یو چې ده کنه په دې کې دا نشته خو دا مونږ په دغې بله طریقه راکړی ده دا کوم مطلب تاسو چې ما وکړه کنه هغه ګرانه خو په دې کې ګوره دا ګوره څونه ګریډینټ دی نه خو دا ګریډینټ دې ته ډایرکټ کاپي کېږي ها لکه مطلب دا دی که دې ته کلر اسې ورکړي که نه اسې او دلته کې ته راشي دې نه ګریډینټ نه واخلي او دې له داسې ورکړو نو هغه کار نه کوي ګریډینټ شته راوړی شتي نه ها نو ګریډینټ به څه وکړي آی ډراپر به راواخلې داسې کې نه به ګریډینټ نه واخلې ډک پې کړو لاړ به شو دې ته به یې راوولو هغې دې کې مطلب نه خیر دا خو ما اصل کې د بلند ټول نه ویستی دی که نه چې بلند ټول وي نو بیا دا مطلب په یو بل کې یو قسم له دغی مطلب جوین بیا کار کوي صحیح ده اوس په دې ټایم کې چې دی نو دی د بلند ټول نه ماته ښکاري وتی دی ها چې د بلند ټول نه ووتو نو بیا د مثال په طور باندې کار نه کوي بلند ټول کار نه کوي نه صحیح شو نو دا زموږ سره نننی چې کوم کار و هغه د برش کار و چې خپل برشونه به څنګه جوړو د ټول نه ګران کار خو برش جوړول دي خو دا به کې زموږ سره یو قسم له آیډیا ده نو مطلب دا دی چې دا به کې یو آیډیا راغله دا خلک داسې لوګو څنګه راغی په دې طریقو باندې رغېږي صحیح ده نور به کې هېڅ ګران نشته اوس هغه خو مطلب دا دی چې مونږ کومه جوړه خو مونږ یو پروفیشنل لوګو جوړوله او دا مونږ ټولز زده کوو چې یاره مثال په طور باندې برش ټول به مونږ له ورک څنګه کوي او دا خو چې دا کم تیار پراته دي نو مونږ خو دا تیار سره کار نشته مونږ دا خپل څنګه جوړو نو د هغې دپاره بل په دغې برش ټول کې داسته چې ما کومه طریقه وښوله که نه زه اوس دلته کې لاین نه کاږم سیده لاین مې راکاږو صحیح شو او دې له مې مطلب دا ورکړو هغه شان شو که نه شو او د هغې نه بس په دې کې مطلب دا رېلې ګوټې غټې که نو برابرېږي که نه نه د هغې نه بس اوس څه وکړم زه دې له به زه سیو اخلم خو سیو په سپریر باندې اخلم په څه باندې لاول خو به دا ان ګروپ کې او بریک اپارټ کې ځکه چې د دو اصل کې دا کم کار چې و نو دا بس زه اوس ذهن کار شروع کوي لاول خو دوی چې دا چلته خو برش دی نو برش نه دی دا اوس اوبجیکټ په شي اوس یې دې له به اوس مونږ څه ورکړو نو اوس ګوره لاول کې د خیر کوو به برش کې زمونږ سره دلته کې به راتلو لیف والا اوس دلته کې لیف سپری به ورکړو سپریر موږ ته سپری وایو دوی ته سپریر وایي ښه وشو دا اوس چې دی که نه د دې سپری او د دې په منځ کې څه ډفرنس دی نو ګوره ورته سپري ته لاړم په سپري کې به چېرته په اخره کې دا راغلی نه کلیک شو دا اوس چې زه کله مثال په طور داسې کوم که نه نو ګوره ورته خو چې داسې راکاږم که نه دا څه شو که معمولي راکاږي که نه چې بیا ترې هغه شی رغېږي خو هغه هم نه رغېږي او د سپري کار دا دی که نه چې دی لکه مثال په طور باندې ته چې سپری کې
هغه مطلب دا خور وزي کنه نو مطلب هغه هر څه ښکا کوي او د دې کار هم د قشانتي دی چې دې دې روک او کنه د خور لاړ شي یو مطلب دا هر څه ولړي صحیح شو او د برش کار چې دی نو برش وکته ویني کنه نو برش دې راکاګل کیږي مطلب اق برش مناسب باندې لکه غزه کلر کیږي دغه نه اوټ دی نزي نو سپری جدا شي دی او برش جدا شي دی او د سپری د جوړولو طریقه دغه ده چې تاسو په دې سیستم کوی ځان نه باسي یو سیمپل غونډه کې دا شی ما جوړ غوښني صحیح ده لاول نمبر ز د څه یو شی جوړوم لکه مطلب دا راځي لکه آیډیا به پکې تاسو مخې ته راوم شي ما لکه اوس مثال په تور باندې دا سٹار راغستو صحیح ده دا سٹارونه اکثر خلک مطلب ډیر یوز کوي د دې لوګوز لپاره سٹار څه لپاره خو مطلب د سې د لایټینګ مایټینګ او کنه د سې دله بدیزي کې مثال په تور باندې ګریډینګ ورکی ګریډینګ کې بر ریډیل نه اخلي ساري ریډیل مې راغستو سکوير مې راغستو دا شو او پدې کې بل ګټي چینجینګ مینجینګ وکړو کنه بس ډېر قسمونه باندې لګيږي ما سیمپل لکو ښه دا زموږ سره شو سٹار شو د دینه بل ګټي کاپیانی واخلو ګړی وړي ښه مطلب داسې سپری خوې ګډوډ کنه داسې دا ټول می سره ګروپ نه کړو ګروپ اوس په لار شو مونږه سیو ته په سیو کې به مونږ سپری سلیکټ کو برش په راکاږي وره ښه اوس په برش په تم زدي به زو خیم چې برش څه کار کوي سپری کې می سور کو سٹار نو سٹار توس وکشا دا سٹارونه نه دي دا اکثر خلک ځان لګي کنه لګوس په دې بیک ګراوند باندې زه بلیک دغه لګوم او په دې باندې سٹارونه لګوم نو دا سٹارونه چې تک کاپی پیسټ کې غوستا لوي ټیم لګي نو دې د پاره زموږ سره صحیح استعماليږي دې زموږ سره سپری استعماليږي چې سپری د واستل چې سٹارونه وجه تر راغلي دي نه دې څه هغه کې یعنی څنګه چلنه مطلب چې ویډیو کې دا راشي صحیح ده کنه اے ودا سپری شو زموږ سره سپری ودقه سٹارونه دي د چې دوس بریک اپارټ کیږي نه دا قسطه یو سٹار کیږي بیا ها ان گروپ کا دا وختي مونږ چې سیو کړو دا یو پیسو خیال نو ودا چې ان گروپ کیږي نه او دا سٹار مطلب دسی کنه ادینه کې ته جوړ کی مثال په تور باندې په ایفیکټ کې آرټیسټیک میډیا کې د دینه ته جوړ کی برش نو برش راخ کو دی کیږي هغه کولې کیږي نو او دا مونږ چې سپری کوو نو سپری خلک کوي صحیح شو نو اوس برش چې دی برش ډیر راکاګلې کیږي او دا ما سور کو سٹار نو یو سٹار زموږ سره شو د څه لپاره برش یو سٹار شو زموږ سره د سپری لپاره اوس ګوره برش ته زما نو په برش کې وک کیدا په برش کې هم سٹار راغلی دا دی نه و دا سٹار زدي سي راکم چې ما سپری بشن نه کاغو نو چلو سره وګو هغه نو چې جادو نه راځي نه برابر او مقصد دا چې زما چې کوم دغه نه هغه نه کیږي اوس کته دا غټ کې نه دی نو بس جوړ شي دا خو زموږ دا اوسې دي سي غټیږي نه دا نقصان نه د سپری او د برش په منځ کې دا ډیفرنس دی صحیح ده زموږ سره نو کدا سٹارونه توس مثال په تور باندې د دې د سلیکټ کو او په دې کې د دې د سٹار واچو ګوره بیک ګراوند نو دا اکثر خلک دغه کوي دا بارډر ماډل تاسو چې ما وی کنه خلک دا بارډر جوړي نو دا بارډر د دیش زونه جوړيږي لکه سړی د خلک چې دا بدی باندې مده سم رټه ماغستې بدی باندې هیڅ ټیمونه نه یاغستې شي او مطلب یو قسم نه لاجیک ته خلک ځان ورو قلار کوي مطلب سونه کوله ډیزاین به جوړ شي او دې ځګینه بګي وسو غاس پرې تلارشه کرا غټي کو دي شي وګورم کنټرول زد بګو دا وسو پی وډ اړ په پیج باندې نو دا زموږ سره سره د سپری او د برش په منځ کې ډیفرنس دی د دې نه نور دا ډیپ نه کیږي رومي کې شړې زو سم په نه شوم کنه زه مده دي شو کې بیا دې د سره کوډرایز دی صحیح شو جی ختم